یو سړی ولو مړ کېدی چې مړ کېدی دا علامه سیوطي صاحب رحمه الله لیکلي بیا ملګرو ورته وویل چې لا اله الا الله ووایه لا اله دا ولې نسم ویل ولې نسې ویل نسم ویل وی څنګه نسې ویلی نسم ویل ولولې ول زما ناسته ولاړه د هغه خلکو سره وه چې هغو به ماته ویل ابوبکر صدیق رضی الله عنه و حضرت عمر فاروق ته بد وایه بد دی به بد ویل ماتین دا ویل چې دا خلکو ته بد وایه په هغه خاطر الله ما لره اوس په خوله کلمه نه راولي کلمه به ویلې وایي چې سړی د شیګانو یاري و دوستي کوي هغه ابوبکر صدیق ته ښکنځاوې کوي بد وایي عایشې صدیقې ته بد وایي د الله د رسول و عزت ته بد وایي ته وایه یاره د هر چا خپل ایمان دی د خپل کار دی زما خپل کار دی د هر چا خپل کار دی نو معنا دا ده که یو چا د الله د رسول بې عزتي کوله ته به د هغه وایې د هر چا خپل کار دی کم سے کم ځینې ولاړ خو سه دغه سړی وایي ول زه زما ناسته ولاړه د هغه چا سره وه چې چا ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق ته بد ویل زور سره کښېنستلمه نن الله ما ته توفیق نه راکوي زه کلمه نسم ویلی زه غواړم چې کلمه ووایم لیکن ویلی یې نسم دا چې بیا لا څوک ښځه هم وغواړي ښځه هم وغواړي او بیا په نکاح پارم کې جایداد یو کوچنی کور لري د پلار ورپاته شوی دی دا هم پر نامه ورواړی وي که زما او ستا ناچاقي راله بس دغه کور زه و تا ته در کوم دونه غټ استادان دي دونه غټ استادان دي بس دا علیحده پسې ګوري په کالج په یونیورسټۍ کې دا غټ سړی دی د غټ سړي زوی دی روپۍ لري بل د هغه سره لین جوړ کړي دا د یهودو یو ډېره لویه فلسفه ده لین چې جوړ کوي الله 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 اخر بیا داسې کوډي داسې سیر داسې جادور باندې وکړي چې د په سترګو کې کول هغه د هغه ښځه ده بس بل څوک بیا نه وي خپل پلاردار خاندان پښتانه کلمه گو د خپل خاندان د خپل قوم د خپل کلی د خپل مذهب هغه ودې ته دشمنه معلومیږي ودته او دا ودته بیا د ګرد دنیا پاک دامنه معلومیږي بس بیا سبا واده ورسره وکړي په نکاح پارم کې اول شرط دا ورسره ولیکي چې که چیرې زما او ستا د ناچاقي خبره راله څه چم کوي هغه وایي که زما او ستا بې اتفاقي راله طلاق مابین رالی د زما کور ستا پر نامه دی نکاح پارم کې ولیکي نکاح پارم کې علیحده داسې نجلۍ ښځه هم را معلومه ده چې زموږ د کوټې والا سره یې واده ماده وکوي هغه دونه جایداد پر نامه وراړوي چې بلکل په اول شپو خو ده دماغ یې داسې لکه هغه بخار چې ایشېږي داسې مست یې دا به م پېښېږي زه به دې ته څه وایم دا به م پېښېږي بس بلو چې ګورې هغه سره نکاح پارم ورسره دی ټیک شو څه چم کوې هغه بس نو ګزاره نه کېږي دا شی پر نامه ورواړئ دا شی نو د مرګ حال خو لا جلا دی چې بیا الله کلمه نه ورنصیب کوي د مرګ حال لا جلا دی چې الله کلمه نه ورنصیب کوي خاندان پلاردار چې پېژنې داسې ښځه وغواړه چې پېژنې داسې ښځه وغواړه بیا پر ژوند خوند واخلې که نه یې ته وایه یا کالج یونیورسټۍ بیا کالج یونیورسټۍ والا بیا زموږ سره حال وکړي چې د هغو کیسې بیا موږ درته کوو چې هغه څه درته وایي انجونې څه راته وایي الکوان څه راته وایي نه پوهېدلې بل ځینې هلک ویل دی ښایسته جسم له راوغوښتی همدا وچ وایي نیسم څښلی وم ولې وایي مولوي صاحب زما دا بیا د بیا کلمې دا د پلسټیک دی پلسټیکي دی وم نو ولې وایي ما ټول عمر د بازار ډوډۍ خوړله د وټل ما د کور ډوډۍ نه ده خوړلې الله رب العزت په ما دا فساد وکړي چې سړی د بازار ښځه غواړي د دې مثال لکه د بازار د ډوډۍ یو ورځ منظره د یاران د ګپه د ټیک د صحیح ده دا چې ټول عمر یې ته خوري هغه بیا څنګه کیسه وي عجبه بله درته ښځې خو ډېرې استادانې دي او زما اوس دا مې عقیده ده د شیطان استاد دا ښځه د شیطان بله ځای چا راته ویلې ډېر ښه غټ پیره راوښوي ښځې وله راغلې وه نو یوه لور یې وه هغه څه دا یې وله راوستلې وه نو ورته ویل څه مریضي یې ده د لور دې څه مریضي ده هغه ورته ویلې ول د لور مې دا مریضي ده د کور شی نه خوري د بازار شی خوري ته یو دی تعویض شی خوراک وای پیر لالیده را روان کالي او موټر یې تیار کړی مریض یې راخستی دی پیر لره نو به پیر څه چم بیا وکړي ته یې ووایست د دې ناجوړي دا د بازار شی خوري د کور شی نه خوري څه زورور دم به در باندې وکړي پیر
نو دا ویلې ول زما ناسته ولاړه چې د هغه چا سره و چې ابوبکر صدیق ته به بد ویل، حضرت عمر فاروق ته به بد ویل. نن الله ما لره په خوله کلمه شریفه نه راولي، زه کلمه شریفه نسم ویل. بالکل دا چې څوک ناسته ولاړه د چا سره کوي، الله بیا هغه په سات ورباندې کوي.